بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ د شیپ باندې خبرې کړې. نو شیپ سره یو منو اضافه کړی د شیپ فارمټ نو مکمل خلاص شوی کنه. نو په یو کې ان شاء الله مشکل نشته. اوس راځو په شیپ باندې یو څه عملی کار کوو. مثال څنګه کولای شو موږ شیپونه ډیزاین کړو. نو مختلف په شیپو کې ان ډېر ښه ډیزاین کوي. مثال د خبرې دا ګل سي د اوس سره کم دا رسم کو. نو دا شیپ خو تاسو نه ولدلای په هغه کې په شیپ کې. مثال د خبر راځم دی خو ته راځم اوس دا هم نه ولدلای. او یا هم مثال ګور راځو دغه لوګو داسې پاڼه خو نه ویل دلې. نو اوس راځو دې سره دغه رسم اوسئ سو اول خو ان شاء الله ټول رسم وکړو چې ټول کار کوو. ټول نسول نو بیا راځو ان شاء الله په دوه خامخا کار کوو. وورډ پروګرام را خلاص وورډ پروګرام کله سره خلاص کو لږ ورسته به تاسو وورډ پروګرام سره خلاص کو. تاسو به د صفحې ورته منظمه کی. مثال راځم صفحه مې پور ورته انتخاب کړو او دا ورته لنډسکیپ کوم. فاصله سي د نیرو او ویو ته راځم ویو ته کله سرالو یا میلینګ ته ویو ته سرالم د نورمال حالت د سلب صدقه. اوس اولا مثال موږ مثلث غوندې شکل دا رسمو. د یو لپاره باید تاسو د جالۍ راوړئ. جالۍ خو م راوړلی سوای. اوس اول طریقه م د شیپ څخه ویل شیپ م کله سې وویل شیپ به رسم کوي. لږ وروسته الاین لرو. الاین ته سره راسي ویو ګریډ لاین باندې کلیک وکړه ورکه سوه که نه. بېرته کلیک وکړه بیا به جالۍ را پیدا سي. تنظیمات هم هغسې مثال څومره یې پورته کوي او کښته کوي. او بله طریقه راځم شیپ بیخي ډیلیټوم لې آوټ مینو ته سره راغلی. دلته الاین لرو. الاین ته سره یوز ګریډ لاین ویو ګریډ لاین کلیک وکړه. اوس ګوره ولاړه. او که چېرته مثال بېرته راسي کلیک وکړي بېرته به راسي. صحیح سو معلومیږي خو انشاءالله. اوس راځو شیپ ته. شیپ ته به تاسو شیپس ته کله سرالی مختلف شیپونه دلته وجود لري. خو تاسو به راځئ له کوم شیپه استفاده کوو. دلته ګورئ مختلف شیپونه تاسو دې نه استفاده کولی شئ. خو اوس دغه شکل لپاره چې موږ رسمو دلته ګوره دغه اپشن د فری فارم شیپ په نامه یې د خپل خوښې د خوا په دې باندې کلیک وکړه. اوس راځه دلته ورته رسم کړه. مثال خبرې اوس ګوره ما دلته کلیک وکړو. کلیک دې وکړو نور به بیا کلیک نه کوي مګر د بل ځای ورته انتخاب کوم. مثال دا ځای ما ورته انتخاب کړو. صحیح سو تر دې ځای مثال ښه خو ډېره کږه راغله. دلته په دوه شکل سره دلته به کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړو لږ وروسته مثال د خبرې اوس دې خوا ته راځم. صحیح سو مثال تر دغه اندازې پورې صحیح به کنه. اوس تر دې اندازې لږ وروسته بېرته راځم. مثال داسې یو څو کوږولو په دغه شکل سره دلته بس به کنه. اوس دا راځو ښه دا باید پورته سیان دغه ځای ته باید راسي. بېرته دا بکس بیس بټن وګورئ کوم ځای کې څه غلطي دی هغه بېرته سمیږي. صحیح شو مثال تر دغه ځایه بس به کنه. که ډېر زیات شو ښه دلته کلیک وکړئ بیا م هم کم کړئ. یو څه باید مخ ته ولاړ سي. تر دغه ځای باید ولاړ سي. ښه برق ولاړ. اوس راځو دا ډیلیټوم دا هم ډیلیټوم او دا هم ډیلیټوم ورته یو څه نور هم پورته وسه. ګوره دوه خط سره باید منظم شي. صحیح سو راځم دلته یې ورته کوم. خو دا خوا به یو څه ډبله راسي. خیر دلته کلیک وکړئ. لږ وروسته به تاسو دې خوا ته راسي. مثال څومره لاین ورکوي زه ورته نسي په دغه اندازه داسې مثال پورته ولم مثال مثال تر دغه ځای. صحیح سو یو رنګه سو کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو لږ وروسته به بیا داسې راسي لاندې مثال د خبرې تر دغه ځای راځم. صحیح سو دلته اوس به دې خواته داسې یو څه داسې شیوه کې یو څه ښه ښکاره سي دا شکل سره. اوس راځو مثال دلته فیل چې دا ورته نو کلر کوم او شیپ آوټلاین یې سیده دلته ورته مثال په دغه اندازه سره. صحیح سو اوس بیا راځو فری فارم سلیکشن ته. دلته به تاسو اول دلته به کله چې کلیک وکړو نو دا به داسې لاندې راولئ تر دې ځایه. مثال ګوره تر دې ځایه یو وروسته مثال راځم داسې ولمه. ښه دا باید یو څه نوره هم لاندې راسي. بکس سپیس بټن او بیا راځو دلته کلیک کوم. ښه کلیک مې وکړ. یو وروسته مثال داسې راولم په څومره اندازه کې مثال تاسو ورته خوښوئ هر اندازه تاسو ورته تعین کړئ. زه مثال ورته تعین په دغه اندازه. صحیح سو لږ وروسته دلته کلیک وکړئ داسې پورته بوځئ. مثال دلته څومره اندازه غواړئ نو دلته هم ډېره کم اندازه زه دلته مثال د خبرې ورکوم. خو دا باید یو څه پورته وایي. مثال د خبرې دا بېرته ډیلیټوم او دغه ځای کې کلیک ورته کوم. نور هم مثال تر دې ځای راځم. صحیح سو دلته تر دې ځای راغلی کلیک به وکړئ. له کلیک څخه وروسته راځم. مثال دلته بیا څومره اندازه غواړئ دلته هر څومره اندازه سې ورکوله. خو زه به یو څه ګورئ دلته یو څه داسې نری کړم ځکه چې دلته بیا بل هغه راسي. صحیح سو نو دغومره اندازه یې هم مثال دومره اندازه. صحیح سو بېرته دلته کلیک وکړئ او دا داسې پورته بوځئ. کله چې داسې پورته بوځو نو بیا به دلته بیا کلیک وکړئ د بل سره به داسې یو ځای کړئ.
صحیح سو نه ده نښته دلته کلیک وکړئ له وروسته بیا مثال په دغه اندازه دی آوټلاین هم بیا مثال ورته غټوم چې مثال آوټلاین دی هم په دغه اندازه سر هم خلاص و اوس بیا راځو تاسو بیا راسئ انزرت ته راغلی دلته به راواخلئ دغه فری فارم سلیکشن اوس بیا راځو دلته به کلیک وکړئ کله چې دې خواته کلیک وکړو اوس دا داسې راکش کړه کله چې راکش کړو په دغه اندازه سره صحیح سو په دغه کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته راځه دلته سرالی او په دغه اندازه سره دلته کلیک ورته کوم اوس به دا فقط داسې کش کوي تر کوم ځای پورې مثال تر دغه ځای پورې یا هم تر دغه ځای پورې ښه دلته چې کلیک ورته وکړو یو څه به منظم کار کوي صحیح سو بیا هم دلته چې وکړو بیرته داسې راوړل دې سره یو ځای که چې یو ځای هم کو نو کلیک به پرېږدي کله چې کلیک پرېښودو آوټلاین ورته چینجوي مثال په دغه شکل سره آوټلاین ځکه په دې خطر کوم چې یو څه ښه په پوه شئ صحیح سو اوس ګورئ دا ټول انتخاب کړئ دا هم انتخابوم دا هم انتخابوم دا هم انتخابوم او دا هم انتخابوم اوس دا سنټر ته راوړم تر څو ښه درته ښکاره شي اوس خو انشاءالله در معلومیږي اوس راځه رنګونه ورکړه کلیک وکړه دلته کلیک داسې وکړو دلته شیفت ته راسه رنګونه خو ورکولی هسې انشاءالله مثال زه کوم رنګ ورکوم تور رنګ ورکوم ورته آوټلاین یې هم تور په دې کې کلیک وکړه کله چې دلته کلیک وکړو ګورئ ما خو یو څه تیز کار پوه کړو تاسو ډېر دقیق کار پوه کړئ وخت ضایع کوئ پې صحیح سو بیا مثال ورته چې له دغه رنګ څخه ورته استفاده کوم دا رنګ درته استفاده کړه آوټلاین هم په دغه شکل سره وکړم او اوس دا انتخاب کړه کله چې دا انتخاب کړو نو دې ته هم یو بل داسې ښکلی رنګ ورکړه سور به صحیح که زیړ صحیح ده نه سور ورته انتخابوه راځو مثال دا م ورته انتخاب کړو اوس ګوره له کومې خوا شروع شوی ده له هرې خوا آفرین اوس دا ګورې داسې ښکارېږي لکه له هرې خوا چې شروع وي صحیح سو نو په دغه شکل سره تاسې څنګه وکړو کومه هغه ګورئ مثال موږ شیپ کې زده جالۍ ورکړی نو دا به تاسو انتخاب کړئ مکس رنګو ته به راسئ ګوره شیپ فیل ته به راسئ د هغه وروسته ګریډین ته راسئ دلته دې نه هم استفاده کولی شئ صحیح سو موږ دلته ما ګریډین ته راغلی ګریډین ته کله چې راغلی مور ګریډ باندې چې کله کلیک وکړو د هغه وروسته نو فیل بیخي څه شی نه ورکوي رنګ نه ورکوي سولډ هغه خپل رنګ ورکوي ګریډین مکس رنګونه که نه دلته پیکچر ته راسئ که غواړئ چې کوم عکس کې راخلاص کړي بیا پیکچر ته راځئ هغه پیټرن تاسې راسئ ګوره موږ دا جالۍ استفاده کړه جالۍ نه دی مثال دا خښتې که اوس ګوره دا خښتې سو صحیح سو اوس په دا بل کې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو بیا راځه دلته پیټرن ته راسه دا به هم مثال ورته انتخاب کړئ دا تورې خښتې که او دا هم ورته انتخاب کړه بیا پیټرن ته راسه د هر یو نه تاسو انتخابولی شئ دا هم مثال په دغه شکل ورته انتخاب کړئ دا سرې خښتې که اوس ګوره له خښتو بیا آوټلاین چې د هغه ور ختمولی شئ هغه هم ورته برابرولی شئ ګوره سر هم خلاص شو انشاءالله دغه پیټرن ته چې کله راسئ په دې کې ډېر ښه ډیزاین دغه نور تاسو در سره کار کوي مشکل خو نسته تر دې ځای سر هم خلاص انشاءالله راځم بله نوې صفحه اخلم بل څه شی و ښه لوګو جوړو که دا جوړو راځو دغه لوګو جوړو صحیح سو د دې لوګو لپاره مثال راځم ووټ ته راځم کله چې ووټ پروګرام ته رالم نوې صفحه مې واخیسته دې ته هم مثال اول راځم تاسو په دغه صفحه کې هم جوړې کړئ خو زه دا صفحه ورته برابروم چې تر څو یو څه ازادي کې سره صحیح سو او دغه ګریډین جالۍ چې ده لرې کړه دا دې لرې کړل ورسره بیا شیفت ته راسئ شیفت سره راغلی دا خو در معلوم ده چې سرکب دایره ده دا به په دې شکل سره رسم کوي صحیح سو د دې دغه ویت او هایدس ده باید یو رقم 4.4 ده شپږ ده دا کنټرول سی کوم دلته ورته فیست کړه کله چې فیست کړه انټر یې اوس به یوه اندازه سي او فقې او مدې دواړه صحیح سو د دې یوه کافي به اوسئ کنټرول ډي یوه کافي به یې واخلئ صحیح سو کنټرول ډي دې ته به رنګ ورکړې کوم رنګ دې ته ورته دې ته دا تور رنګ ورکړه آوټلاین مثال راځو ګوره تور رنګ ورکړه آوټلاین هم ورته تور کړه له هغه وروسته راځه دغه ته اوس څه رقم رنګ ورکړه ورته دې ته رنګ ورکړه کوم یو سپین دا آوټلاین هم څه رقم که سپین معلومیږي زه درته معلوم دا په دغه شکل سره داسې ورته برابر کړئ صحیح سو دا سو اوس بیا راځو دا راواخلئ دواړه انتخاب کړئ دا څه ګروپ کوئ ما فقط د دې یوه کنټرول ډي د دې بله کافي واخلئ دا اوس په دغه اندازه کوئ صحیح سو دا هم مثال داسې کوچنی کوي مثال راځو داسې ورته کوچنی کوو مثال د خبرې دا رقم صحیح سو یا مثال داسې لیک تاو شي تر څو ښه ښکاره شي دا بل تاو ښه نو دا داسې تاویږي چې دا به لیک داسې کړو صحیح سو نه سو ډېر تاو اوس دا هم داسې انتخاب کړو اوس دا دې خواته راوله دې خواته چې راوستلم
په دغه اندازه سره صحیح سو. نو په دې باندې هم زه ډېر تیز کار کوم چې تر څو وسي. اوس بیا پکچر راولو کوم رنګونه ورکړی یو تن تور کړی بل څه د مثال دا زرغون. اوس دا خو دا تور په دې باندې کلیک وکړه ورته دا تراسه مثال دا کوم رنګ ورکړه زرغون رنګ ورکړه مثال دا رنګونه نه ورته برابر دي دلته یو ښه رنګ ورته جوړ کړه مثال د خبرې ښه تیز دا ورته انتخاب کړه. اوټ لاین څنګه کا اوټ لاین هم ورته دا کس تر څو ښه ښکاره صحیح سو. بیا دا راواخله دا سره وخت ترډي خو میلې ول ترډي دا ورته ترډي کا ګوره لا ښه ښکارېږي دا دته هم مثال راسه دا هم ورته چې دغه شکل سره ترډي دا ترډي سو. اوس خبره چیشته راغله دا خو اسانه ول دا هم جوړولای سو خبره فانو ته راغله بیا به راځي شفت کله سره بیا بل دې څخه استفاده کو دا چیش په نامه د فری فارم داسې به کې دلته به کلیک وکړي داسې به راسي بیا به داسې راسي مثال د خبره دلته بیا به راسي دلته بیا به راسي فقط داسې به بسته کې دا هم ډیره سره خراب کړه ډبل کلیک د بیرته لري کومه کلنسي شفت راغله شفت نو تاسو مثال دلته کلیک وکړئ په دغه شکل سره کې یو څه غټ سه هم مشکل نه صحیح سو او دلته په دې شکل سره او هم په دې شکل سره دا شکل هم جوړ کړو ورسته بیا ایډیټ پوینټ ته راسي ایډیټ پوینټ ته کله سره دلته اوس کلیک کوه کله دې کلیک وکړو دا داسې کا صحیح سو دا هم داسې کوس دا یو څه نږدې کوم تر څو ښه ښکاره سي دا هم مثال دا رقم کوم صحیح سو دې کلیک وکړه دا هم په دغه شکل سره کا دا هم داسې ورنږدې که تر څو ښه ښکاره سي دا مثال داسې کوم اوس یو پاڼه جوړه سو که نه ډیر سوکا کار به کوي صحیح سو بیا کلیک وکړه مثال دلته یو څه نه ده لا برابره ښه دلته ما شیف اخیستی ټکس باکس مې اخیستی دا به ډیلیټ کو ډیلیټ او کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته ایډیټ پوینټ او دا مثال دې خواته راوړم په دغه شکل سره صحیح سو دا مې جوړه کړه اوس دا راځي مثال دلته ورته برابره کړي که دا رقم ښه ښکارېده دا رقم ورته برابره کړي مثال د خبرې زه به یې دا داسې تاو کړم دا داسې تاو کړه اوس ګوره دلته شا او مخ ته وځه دلته ورته دا څنګه که شاته یې بوځه اوس ګوره شاته ولاړه صحیح سو په دغه شکل سره کنټرول ډي څنګه که کافي یې واخله اوس دا هم ورته دا څه رقم که شاته بوځه صحیح سو نو دا تاسو خپله باید ورته منظم کړئ داسې دې یو بله کافي واخله کنټرول ډي سې واخیستل یو وروسته بیا راځئ مثال دا داسې ورته کېده دغه ځای کې منظمه که دا هم شاته بوځه شاته یې چې بوتو ښه ډېره شاته لاړه سینټر باکوارد مثال د خبرې برابره یې کوي صحیح سو ښه ورته یوی شاته بوځه سینټر باکوارد دې څخه شاته ولاړ دا باید بیرته رامخته سي ښه ورته بیرته رامخته که او د دې مثال یو بله کافي واخله دا دلته ورته منظم که داسې تیز کار به وکړو صحیح سو دا ورته کوچنی که په دغه اندازه دلته بله هم واخله اوس ټول انتخاب که دې باندې سوکا کار وکړي ډېر ښه راځي رنګ ورکړه کوم رنګ ده اوټلاین هم په دغه شکل سره خو اوس داسې پاڼه غوندې خو ښکارېږي راسه شفت ته راسه ورته دا ترډي که ترډي سوې که نه سوې ترډي اوس بیا راسه ورته دا ټوډي هم که سي یو څه لا ښې ښکاره سي مثال په کوم شکل سره دغه شکل سره دا شکل سره اوس ګورې سم مې نه در معلومېږي که نه دا نو تاسې راسې دلته ورته یاسې ګریډینټ ته راسه ډېر رنګو ته راسه دلته ګورې ګریډینټ ورته انتخاب کړئ دلته خپله رنګ خو سیده ګورې دلته ورته یاسې دغه رنګ دې واخلې دا نور سیده دا ډیلیټ که دا ډیلیټ که او دلته ورته سیده دې کوم رنګ واخلې زیړ دې واخلې دا بل سیده مثال ورته انتخاب کړئ دا دې هم دا واخلې په پام خو سو دا ورته کوچنی لیک ده دا ورته راډېر کړه دا هم په دغه شکل سره ورته راډېر کړه دا چې شی دا یې لګو بل خو پیاله ده که نه تاسو به راسئ پیاله خو ورته راخیستی سئ نور مې ګورئ چیش کې جوړ دلته لیکلی دی مثال ګور راځو نور خو خط خور لیکلی سي که نه خط به ولیکئ همدا پرچون دا شیان خو لیکلی سي خو راځو فقط پیاله عکس راوړل خو ګورئ زده دی مثال د خبرې زه راځم پیکچر ته پیکچر ته کله چې رالم زه به یو عکس درته راواخلم د چای فروشي ښه اوس راځئ مثال دلته زه دا یوه پیاله درته راخلم مثال د خبرې کومه یې وراخلم چې بکګراوند ونه لري مثال د خبرې دغه یاده چینه کې ولا راخواسته نه دا به صحیح
ودرېږي کوي چېرته ترې غوښه پیدا کړه هغه ښه به راواخلو صحیح شو مثال د خبرې دا مې راواخیسته دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره دا نه انتقالېږي نو څه ورسره کوو ورټکس ته زه ورته دا ان فرنټ اف کړه صحیح شو اوس دا دې خوا ته را انتقالومه ښه دغسې دا بیا بکګراونډ لري اوس که چېرته مثال د خبرې داسې کوچنۍ کېږدو دلته خو صحیح ده خو دا بیا بکګراونډ لري غواړې چې مثال دا بکګراونډ یې ځینې ختم کړي نو دا به داسې غټه کې کله داسې غټه کړه د هغه وروسته ریمو بکګراونډ ته راسه دا بکګراونډ خو میله څنګه ختم کړو ته مثال دا ځای مه ورسره ختموه دا ځای هم مه ختموه دا هم مه ختموه او دا هم داسې مه ختموه صحیح شو دا هم مه ختموه دا ځای هم مه ختموه دا ځای هم مه ختموه مثال د خبرې برابره کړي خو د عکسونه باید تاسو ولرئ صحیح شو مثال د خبرې داسې برابره کړئ خو لمه اوس دا رقم شوه پیاله کله چې بکګراونډ هغه کړو تاسو دا دقیق ښه ورته وګورئ ما ډېر ښه کار کړی په اوس دا هم داسې ورته برابره کړئ په دغه شکل سره صحیح شو دا برابره شوه نو بیا راسه دلته چې کله شیفت ته رالې کله شیفت ته رالې او به دلته راسه شیپ بټن به دې نیولی اوس دغه داسې رکټینګل رسم که دغه مستقیم خط که شیپ ونه نیسي بیا دا سیخ نه راځي نو دې ته راسه آوټلاین یې سده ورته څومره که ورته زیاتې که او رنګ یې سده ګورئ دلته به آوټلاین ته راسئ کله چې آوټلاین ته راغلی نو دلته به اوس لاین ورته انتخاب ده دلته به تاسو آوټلاین ته نه راځئ خپله به دا شیپ راسئ کله چې راغلی نو دلته اوس آوټلاین لرو صحیح شو ګریډینټ ته راسه ورته څو رنګونه ورکړه مثال دا ځینې رنګ که رنګ که مثال یو دغه شو یا هم مثال ورته سور او زیړې که صحیح شو دا سور شو دا بل ورته انتخاب که چې دا زیړ که او دا بل هم ورته انتخاب که چې دا څه رقم که دا هم شین که اوس دا داسې انتقال که دلته دا هم انتقال که دلته او دا هم مثال دو شکل سره اوس ګوره منظم شو که نه څه منظم اوس افقي ده دلته ورته عمودي که اوس ښه ښکارېږي صحیح شو نور بیا ټکس باکس راواخلئ هغه حکیمي ټیک مې په بښنې سره اوس ګوره حکیمي چای پروشې مې لیکلی و که نه اوس مثال دلته ورته ولیکه چې نه څه شی ورته ولیکم ورته لیکم چې محبوب چای پروشې چای پروشې خو دغه کوم یو دغه بیرون کلیک وکړه دغه شاوخوا بکګراونډ لري صحیح شو دلته بیا کلیک وکړې ورته دا شیپ فیل یې دا لري که آوټلاین یې دا هم لري که اوس داسې ښکارېږي لکه په چیز کې ټیک باکس کې لیکلی نه دا به ټول انتخاب کې دا به یو څه غټ کې مثال د خبرې دا غټو صحیح شو دا دې غټ کو د هغه وروسته غواړې چې مثال دا یو څه نور هم غټ کړي خو یو څه غټی له دې شیپ څخه وځي اول خو به تاسو که چېرته د پښتو لپاره هغه انتخاب کړی ول نصب کړی ول محبوب که نه داسې صحیح راځي که چېرته تاسو د پښتو لپاره فونټونه انسټال کړي نو هغو نه استفاده کوي که چېرته بیا نه انسټال نو تاسو به ګورئ دلته راسئ شیپ فارمټ ته چې راغلی وټ ارټ سټایل چې تېر رزومېل ټرانسپرنټ ته به راسئ دلته به دا ورته انتخاب کړي اوس ګوره څومره ښه ډبل غټ ښکارېږي صحیح شو خو بیا دلته مختلف د پښتو لپاره اوس فونټونه دي دلته له ما سره انسټال ده تاسو د بهیج ټیټر یا د بهیج زار په نامه که چېرته ډاونلوډ کړو د پښتو لپاره ډېر ښه هغه دی اوس دلته ورته لیکم چې مثال بهیج ټیټر صحیح شو دغه بهیج ټیټر ګوره دا راغی انټر یې که کله چې انټر کړو اوس ګوره دا څومره ښه فونټ ده خط چې دا څه رقم ښکاري داسې ډبالې ښکاري نور خو سر خلاص انشاءالله نور خو چې نه دي کفاته هغه خو لیکلی شي نور هغه خو چې تاسو کار پوه کوئ فقط هم د دې خوا ته چپ طرف ته ولیکئ صحیح شو نو دغه څه شوه لوګو هم شو چای پروسې راځو بل څه شي پاته شو نه راځو دا هم جوړو صحیح شو دې باندې کلیک وکړه اوس دا هم جوړو دا هم ډېر اسانه ده راځو بیا به وورډ پروګرام را خلاص کړو وورډ پروګرام سره خلاص کړو دې ته یو نوې صفحه اخلم نوې صفحه مې واخیسته بیا یې صفحه منظم کړئ مثال لنډسکیپ یې پورټریټ یې مثال عمودي افقي داسې ورته برابر کړئ له هغه وروسته بیا راځو انزرټ ته انزرټ ته کله چې راغلی شیفت ته شیفت ته راسې دغه کوم یو د رکټینګل ده رکټینګل به داسې رسم کړئ دا مې سره رسم کړو اوس دلته چې دا د دې دغه اوږدوالی او سره چې دا باید څه رقم وي یو رقم مساوي وي نو دا کافي که مربع وي نو دا به هم ورته دلته ورته فیسټ کړو کله چې فیسټ کړه نو انټر یې کړه اوس ګوره دا به برابر شي دا هم برابر کړه ورته دا مابین یې څنګه که خالي یې کړه او آوټلاین یې ورته څه رقم کې مثال دومره یې کړه چې ښه معلوم شي رنګ ورکوي رنګ هم ورکولی شي له هغه وروسته به سرکل دایرې ته راسي دایره ورته رسم کړئ په دغه شکل سره دایره هم چې کله رسم کړه اوس دا په دې کې منظم کړئ صحیح شو ښه دا به یو څه لاندې کش کړو چې لاندې برابره شي ښه اوس لاندې برسېره خو برابره شوه که نه دا خو نه ده برابر اوس راسه فقط دغه څه رقم که دا ورته کاپي که کنټرول سي او دلته هم ورته کنټرول وي که چې هغې خوا ته هم برابره شي ښه کنټرول زیډ که دا به را کافي کړو او دلته به ورته فیسټ کړو تر څو په شیپ کې منظم شي انټر کړو اوس ګوره برابره شو دا به دې خوا ته را وکړو اوس صحیح شو
دا داسې جوړ کو نو دا به دواړه انتخاب کو ښه دلته به ورته انتخاب کړم سلیکټ آبجیکټ به انتخاب کړم کنټرول ای که دا دواړه په یو ځای دي نو ډېره په سخته انتقالېږي مثال د خبرې دا اوس دواړه انتقال کړو دې خوا ته استرغوا بله هم ورسره جایزي راځو ان دغو ځای ته صحیح شو نو دا هم دې خوا ته ورته راانتقالوي بېرته دا جای په جای که اوس جای په جای شوه نو دا کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته تاسو ورته راسي دغه مابین یې څنګه کړي دي خالي یې که آوټلاین یې د مثال ور یې که څومره دي مثال دومره آوټلاین دی او رنګ یې څه راکړمې رنګ هم ورته تورې که یا هر رنګ څه ورکوئ دا همسې برابر کړو اوس به دغه کنټرول بټن ونیسي یې کاپي کړئ هېڅ مشکل نه زه کنټرول بټن نیسم دا داسې راکش کوم وګوره دې نه هم یو کاپي اخلئ نو داسې مابین ته به راغلی کنټرول ډی هم اخلئ اوس یې مابین څو که نه څو که نه د مابین نه نه صحیح به صحیح شو پرېږده اوس دې کاپي واخیسته صحیح شو د دې کاپي چې واخیسته شوه اوس به بیا راځئ انزر ته چې راغلی شیفت ته چې راغلی دلته فري فارم سلیکشن باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو اوس راځم له دې ځای شروع کوم دلته مثال کلیک وکړو کلیک مې وکړو مثال راځم دلته کلیک کوم بیا راځو دلته کلیک کوم مثال د خبرې کلیک مې دلته وکړو او بیا هم مثال ورته راځم کلیک مې دلته وکړو او لاندې ښه بېرته دلته خراب شو دلته لاندې راځم کلیک مې وکړو او همدارنګه دلته راځم دلته مې کلیک وکړو صحیح شو او راځو مثال دلته کلیک کوو ښه دلته مې کلیک وکړو او دلته مې کلیک وکړو او دلته مې کلیک وکړو بشپړ صحیح شو دا یې جوړ شو که نه دا مسې جوړ کړو یو وروسته بیا راځئ دلته ایډیټ فاینډ څخه استفاده کوئ ایډیټ فاینډ باندې کلیک وکړو ګوره موږ ته دا نقطې راکړه دلته به کلیک وکړئ ورته دغه داسې منظم کړه دغو خانو باندې دلته مثال ورته راځم چې دا هم دې خواته داسې منظم کړه ډېر ښه به یې منظم کوئ صحیح شو که چېرته مثال دلته یو څه کوشش ورسره وکړئ نو دا به ډېر خوندور راسي او کوم په اوله کوشش ونه کړو بیا وروسته هم ډیزاین مقصد خوندور نه راځي دلته کلیک کوم مثال ورته چې دا راته برابر که په دغو اندازه سره دلته بیا کلیک کوم ورته دا هم برابر که په دغو اندازه سره صحیح شو اوس دلته کلیک کوم دا هم ورته راته برابر که په دغو اندازه سره کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته دا هم راته برابر که په دغو اندازه سره صحیح شو دا هم مثال دې خوا ته اوس برابروم ورته دا هم په دغو اندازه سره منظم صحیح خو څه کوو به وکړو ښه دلته کلیک کوو له کلیک څخه وروسته دا هم داسې لاندې راولو بس صحیح شو له هغه وروسته بیا راځي دلته کلیک کوو ورته دا دې خوا ته غیر منظم ده دا هم راته منظم که دلته کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو ورته دا په دغو خط باید منظم شي صحیح شو دلته مثال کلیک ورته کوم او راځو مثال دې خوا ته راځو په دغو ګول راشي صحیح شو اوس دلته هم په دغو شکل سره دا دې شاته ولو او دا هم مثال دې خوا ته شاته ولو تر څو خط راته معلوم شي اوس راځو بېرته دلته کلیک کوو له کلیک څخه وروسته داسې منظم کړه ټول مطلب دایرې سره باید له دې دایرې سره باید منظم کړئ دلته کلیک وکړئ دلته کلیک وکړئ دا هم داسې ور منظم کړئ سر خو خلاص انشاءالله اوس دا څنګه شو جوړ شو بیا رنګ کلیک وکړئ دا داسې راکش کړئ دا مې کش کړه دا نور هم څه جوړ کړي دا به ټول انتخاب کړي دا به ډیلیټ کړي صحیح شو مثال راځم دا ډیلیټ هم او دا ډیلیټ هم او دا هم ټول شیان خالي دغه شي لپاره د دې شي لپاره اوس به دا مثال داسې کوشنه یو غټ کې ورته برابر به کوس ګوري دا چې کاج وغه لري نو داسې ته اوله موږ سم کوشش ورسره ونه کوو صحیح شو دلته به تاسو کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته دلته څومره مثال زه ورکوم چې 15.3 درجې تاو کوو کېږه ښه دا خو یې بیخي راغټ کړو بیا راځم دلته روټیشن ته روټیشن یې مثال څو ورکوم 15 درجې ورکوم او دا هم ورته اوکې که اوس ګوره موږ ته به دا دومره تاو کړي صحیح شو دې کنټرول ډي
کافي کافي یې واخله کله چې کافي واخله اوس راسه ورته دا 90 درجې راته تاو کړه 90 درجې تاو کړه اوس دا دلته ورته منظم کړه په دغه اندازه سره ګورئ دغه ځای ته دا ځای م غلط ورکړی ده صحیح سو مثال د خبرې خو دا رقم منظم کړئ چې بیا ته خالي ځای کې رانسي خالي ځای کې رانسي صحیح سو مخته کوم زه داسې مخته کوم خو خیر داسې ښه رانغی خو بیا کنټرول ډي ورته دا 90 درجې ته تاو کړه صحیح سو لاندې راولم دا هم مثال په دغه شکل سره ورته منظموم او د دې هم کنټرول ډي ورته دا هم 90 درجې تاو کړه اوس راځه مثال شیپ موږ غټ او کوچنی کړی دی صحیح سو شیپ چې برابر وای بیا کار کېدو خو مثال د خبرې تاسو به شیپ برابر کوئ خو مثال دا یو ولې غټوم خو دا یو ما غټ کو صحیح سو تاسو به ډېر دقیق کار کوئ شیپ اندازه باید په کې ومودي یو شی موږ کوچنی او غټ کو دا اوس جوړ کو اوس راځو مثال دې ته هم رنګونه ورکوو تاسو به اول راسئ ټول به انتخاب کړئ دغه آوټلاین یې سیده د آوټلاین ځینې لرې کړئ ګورئ آوټلاین ته به راسو آوټلاین یې سیده ورته نور کړئ نوم چې کوز دغه سپین او تور ځای چې دا کې ورک کړئ صحیح سو مثال دا مې کې ورک کړو او داسې د یو څه دې خواته وړاندې کوم دا مې هم ورک کړو اوس دلته دا کوم یو جوړ کړی دا به یو څه ورته رامخته کړو ښه اوس خو نسته راځه مثال رنګ ورکوو رنګ ته راسه کله چې ګریډینټ دلته ګریډینټ ته راغلی اوس رنګو ته راسه مثال دې ته رنګونه ورکړه کوم رنګونه ورته دا ختم کړه دا هم ختم کړه یا دا نه ختمو دلته راسه دې ته رنګ ورکړه کوم رنګ ورته تور رنګ ورکړه یا مثال داسې رنګ ورکړه صحیح سو نو دا څنګه که دا دې خواته انتقال کړه او دا هم سیده مثال د روټیشن سیده مثال په کوم رقم کړه په دو شکل سره که یا هم مثال ورته سیده داسې په کونج کې مثال د خبرې دا دې خواته کړه او دا هم چې د مثال داسې ورته برابر کړه صحیح سو تاسو د خپلې خواښې رنګ ورکړئ اوس راځم دا هم یې هم ورته په دغه شکل سره کوم دا هم په دغه شکل سره کوم او دا هم په دغه شکل سره کوم سر هم خلاص انشاءالله اوس دا چې سو دغه یوه ګور دلته تاسو رنګ تور ورکړئ هېڅ مشکل نشته ګور راځم دا به رنګ تور ورکړم تر څو ښه ښکاره شي لا کلیک وکړه کلیک چې وکړو نو دلته رنګ تور ته انتخاب کړه نو اوس لا ښه ښکارېږي ګورئ مثال راځو دلته هم دغه رنګ ورکوم دې ته هم راځم دا رنګ سیده ورته توروم او دې ته هم مثال راځم ورته رنګ ورته توروم دا صحیح سو سر هم خلاص انشاءالله نو دغه ډیزاینونه دی هغه سخت دی دغه دی نور انشاءالله کوم سخت ما تر اوسه پورې چې نه دی کړی صحیح سو نو تاسو په دې ډېر دقیق کار کوئ دا به هم جوړ کړئ نور انشاءالله کوم هغسې دی هغه هم زه در کوم سرټیفیکیټونه یا نور کوم شیان سي سوال خو نه لرئ تر دې چې بس ده څه کوو ښه سوال پوښتنه خو نه لرئ تر دې چې نو دغه او د نن ورځې درس فقط په شیپ کې معملي کار وکړو سبا ته به انشاءالله په سمارټ آرټ باندې خبرې کوو صحیح سو